د چاپیریال ساتنې ملي ادارې سګنۍ د نیالګیو کینولو ملي کمپاین د دې ادارې د مشر مولوي مطیع الحق خالص مجاهد او یو شمیر نورو مسولینو له لوري د ننګرهار په چرګام ولسوالۍ کې د نیالګیو په کینولو سره پیل کړ. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مشر مولوي مطیع الحق خالص مجاهد وایي دغه کمپاین پیل د یو NDP په مالی ملاتړ او د ریحام راستندوی ادارې په تخنیکی همکارۍ د شپږ زره نیالګیو په کینولو سره وکړ چې د ټول هیواد په کچه به څه د پاسه 18 میلیونه نیالګي کینول شي. د شپږ زره ونو چې 2000 غیر مثمر او 4000 مثمر ونې دي د هغې د کرلو یا د هغې د نهال شروع ده چې دا په ټول افغانستان کې د 1405 کال د نهال شانۍ پروګرام شروع کیږي او ابتدا یې د ننګرهار ولایت نه وشوه. دغسې به انشاءالله موږ په نږدې ورځو کې په هرات کې په شمالي ولایتو جنوبي ولایتونو او د افغانستان په 14 ولایتونو کې د نهال شانۍ پروګرام په عامه سطح باندې شروع کوو. د ننګرهار ولایت مالی او اداري رئیس مولوي احمد حمزه له هیوادوالو وغوښتل چې دغه نیالګیو په ساتنه او پالنه کې پوره هڅه وکړي. او په مجموع کې دغه یو خبره ډیره مهمه ده چې دغه نیالګیو او د دې ودرختو هغه حفظ او مراقبت د ستاسې ذمه‌واري ده. مشران خو دلته راغلي دي افتتاح به وکړي، دلته به ستاسې سره کومک وکړي، درته کښې بینوي او د دې په راوړلو او د دې په ایښودلو کې د دې پروژې په تطبیق کې د ستاسې مشرانو او قاري صاحب محترم، ولسوال صاحب محترم او د سپینږیرو ډېرې هلې ځلې کړي دي. د سیمې اوسیدونکي نجیب الله او حاجي محمد عمر د دغو بوټو د ساتنې خبره کوي. د چاپیریال ساتنې ادارې چې کوم کار موږ دلته شروع کړی موږ دې نه ډېر خوښ یو، ډېر راضي یو، ځکه دلته ونې کینول کېږي. دغه بارانونو کوم سیلونه چې راتله د دغې مخه هم نیسي او آینده کې زموږ دغه وچکالۍ د دغې هغه سره ډیر مقاومت کوي دغه ونې او انشاءالله زموږ د خوا نه د ټول د دې ولس د خوا نه به دغه تعهد هم وي چې دغه ونې موږ به ساتو او د دې به حفاظت کوو او دې ته به انشاءالله هیڅ ضرر نه رسیږي. اقلیمي بدلون دپاره دا ونې موږ ته کېښول شي، دا به موږ دا ضرر د دې کلو ته چې کومې اوبه راتللې دا به دا ونې وجذبوي، د دې موږ ساحه به په امن کې شي. دا موږ د دې خاطره دغه د دې خلکو نه موږ ډېره مننه کوو چې دلته راغله او دغه ونې موږ ته کېښوي. د چاپیریال ساتنې ادارې مسولین په غرونو کې د شته ځنګلونو د ساتنې او د نویو هغو د احیا کېدو خبره کوي. وایي د ونو او بوټو په کینولو سره اقلیمي ناوړه اغېزې کمې، هوا پاکه او د بېلابېلو ناروغیو مخنیوی به وشي.